عزتمندو اورونو دا ومه وظیفه ده چې مونږ په دې چینل باندې اپلوډ کوو قاسم پښتو وظیفه او نن مونږ تاسو ته یو وظیفه درکو چې ډیره طاقتوره وظیفه ده یا رحمانو وظیفه دا به مونږه سټین کو او څومره تعداد به کو نو په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ ان شاء الله الله جل شانه به تاسو ټول مشکلات دا به ختم کړي او تاسو ټول جایز حاجتونه دا به الله جل شانه پوره کړي قاسم پښتو وظیفه چینل دا سبسکرایب کړئ او خپل نور ورونو بایګانو سره شیر کړئ چې زمونږ دا وظایف وګوري ان شاء الله چې هغه دا وظایف شروع کړي نو تاسو به هم چې پیدا کیږي او الله جل شانه به تاسو ته نیکي درکړي عزتمن ورونو راځو وظیفې طرف ته د ټولو نه مخکې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تاسو چې هم په نبی عليه الصلاة والسلام باندې څومره زیات درود شریف ویل شي په نبی عليه الصلاة والسلام باندې درود شریف وایي ډیر وایي دا لنډ درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم ډېر پیدا دي راځو وظیفې طرف ته وظیفه ده یا رحمانو دا به موږ سټیم کو د سحر د مونځ نه پس او یا د ماسخوتن د مونځ نه پس کوي دا دوه ټیمه د ډېر خپل ټیمونه دي چې نو د مونځ نه پس بکینه تاسو په تحیات باندې 11 پیری یو لس پیری بتاسو د مونځ درود شریف وایي بیا بتاسو یا رحمانو 313 مرتبه وایي درې سوا یا لس پیری بتاسو یا رحمانو دا به وایي په اخره کې بیا بتاسو د مونږ درود شریف وایي جی په دی وظیفه باندې ځان بیا پوه کړئ د سحر د مونږ نه پس یا د ماسخوتن د مونږ نه پس وکړئ التحیات باندې بکینه چټول مونږ وکړئ نو بیا بتاسو یو لس پیری د مونږ درود شریف وایي بیا بتاسو یا رحمانو 313 مرتبه به وایي درې سوا یا لس پیری بیا بتاسو په اخره کې یو لس پیری د مونږ درود شریف وایي دې سر بساسو وظیفه دا به پوره شي استاد بوایي چې دا به مونږ څومره وخت کوو تر هغه وخت پورې به دا وظیفه کوي چې تاسو پورې تاسو جایز حاجتونه دا پوره شوي ني او تاسو مشکلات دا ختم شوي ني د دینه پس به ډیر په اجازه سره د الله جل شانه دوا وغواړي چې کله لاس اوچت کې لومبه به درود شریف وایي او بیا به دوا وغواړي جی او په اخره کې بیا به تاسو د مونږ درود شریف وایي د دوا نه مخکې درود شریف د مونږ او په اخره کې د مونږ درود شریف نو چې کله د یوې دوا نه مخکې او وروسته درود شریف ویل شي هغه دوا د الله جل شانه نه رد کوي الله جل شانه دا دوا دا قبلېږي